بسم الله الرحمن الرحیم. ټرای میټابول شربت شاید چې تاسو به استعمال کړی وي، خو ډېر کم خلکو ته به د دې د فنکشن او د میکانیزم په باره کې علم وي. نن به د دې فنکشن او میکانیزم وایو. د دې فنکشن دا دی چې دا لوږه سیوا کوي او وزن زیاتوي او کمزوري ختموي. او میکانیزم یې دا دی، میکانیزم هغې ته وایي چې دا څنګه کار کوي په وجود کې. په دې کې خو داسې ویټامینونه شامل دي، ال لایسین پکې شامل دي، خو په دې کې چې کوم اهم دوا ده هغه ده سیپروهیپټیډین. دا ځي دماغو ته او هلته سیروټونین چې دی هغه بلاک کوي، بندوي. سیروټونین چې دی هغه یو نیورو ترانسمیټر دی او دا اکثر لوږه ختموي. نو چې کله دا بلاک شي، بند شي، نو په هایپوتلمس کې چې دا هم په دماغو کې دی، د دې اپیټایټ سنټر چې دی هغه سټیمولیټ کېږي او بیا نتیجه دا راوځي چې د مریض لوږه سیوا کېږي، ډوډۍ ډېره خوري. نو چې کله ډوډۍ ډېره خوري نو ظاهره خبره ده د وزن به هم سیوا کېږي او جسماني طاقت به هم سیوا کېږي، یعنې کمزوري به ختمېږي.